که امیر دی که فقیر دی که تجار دی که لغړی دی چې هر څوک په دې لاره کې متاثر سوي دي کاغذ موږ قبایلي رشتې دي د افغانستان سره قرابتونه دي زموږ د ژبې په مثال د ورورولۍ په مثال د پښتونولۍ په مثال موږ د افغانستان سره تړلي یو هیڅوک داسې زورور نسته خامخا تکلیف دردونه ازغي به موږ په لار کې د بندش په لار کې دا به خامخا کېږي زموږ پنجابی استعمار ډېر زورور دی خو بیا هم په موږ کې توان شته موږ سیاسي پارټیانې مذهبي جماعتونه لغړی ورور پکې پکښې علماء کرام موږ د دې حالاتو کلکه مقابله ټینګه مبارزه کړې ده په دې چې پرون هم دغه رقم د انسانانو رش او د موسم چې واوره ورېدل لا خپله خزه موږ نه که خالي خپل میدان موږ ساز باز ساتلی دی د هر څه له مخه ستاسو یو جهان مننه چې پرون څه رقم زموږ قایدین ناستو نن هم هغه رقم ناست دي د فخر د افتخار خبره ده زیری دا دی څوک چې هر څوک وایي چې تاسو لار ولې لکل څلور میاشتې موږ د نګران حکومت سره ډېر تیز جنګ وکړی هغه نیستو نابود سو په ټول پاکستان کې د ووټ په ذریعه ټاکنه وسوه زموږ د وطن د پلارو د نکاح او د دې قام د پښتونولۍ زموږ خلک اسمبلۍ له ولاړو انشاءالله چې قلم دراغو در لاسه ورسیږي دا مسله حل ده خو موږ ونوي حکومت ته د لارې په شکل کې دا ورښکاره کړل چې زموږ ستاسو سره جنګ نه دی موږ لارې لکه خالي ګاډیانې ترتیب مې ورکړئ د هغه په منځ کې هغه زورور هم دا ماته وخوړل چې زموږ ډریوران یې پر پاسپورټ پر تذکره پر پاسپورټ هیله کول پر ویزا هیله کول 5 میاشتې یو ډریور یو څوک باډر له نسو تللی چې موږ لارې لکل هغه په اسلام د پاسپورټ ده واپس واخیستل سول که کاکړ دی که سید دی که آغا دی که د هلمند دی د هر علاقې ډریور چې دی 3-4 کسان په خپل موټر کې په تذکره او پر شناختي کارت خپل ډریوران ورو روان دي بدې خبرې خلک ژر ښکاره کوي دغه ګام نه ښکاره کوي چې جرنل صاحب برګیډیر صاحب دغه ډریوران ولې نه ایله کول موږ خو لارې لکل افغاني موټران دی نه ایله کول خو موږ به دا ووایو چې دا ستاسو د پرلت دا ګام چې موږ به ورته ویل چې ډریوره دا ستا مسله ده تجاره ستا مسله ده کوټۍ والا ستا مسله ده کوټۍ والا پر شناخته کارډو پر تذکره ځي ډریور ځي کلینر ځي دا د دې پرلت برکت دی دا زموږ د ښه ګام زیری دی زه اوس آغاز کوم د قرآن پاک په آیاتو سره